بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. دوهم نمبر صفات قلقلة، يعني د صفیر صفت په خپل صفیریه حروف باندې به تاثیر څه شوي د یو تیز आवाज په شکل باندې به دا د تاثیر وي. که دغه حروف ادا کولو په وخت کې یو تیز आवाज باید پکې څنګه شي پیدا شي. که دا پیدا شو نو صفیریه ادا شوی دی او صفیریه شوي دي، دا حروف صفیریه و نو صفیریه شل. او که دا ادا نشو نو دغه تاثیر، دغه رونق او دغه زینت او د ښکلا چې په دغه تیز आवाज د وجې نه په دې حروفو کې پیدا کېده نو هغه څنګه شو؟ ناقص شو. قلقله، قلقله په لغت کې څه ته ویل کېده؟ خوځېدل، لړزېدل، ټکان، حرکت، جنبش، دا مختلفو ژبو کې مختلف هغه ورته کارېږي. ها دغه حرکت، دغه لړزه، دغه ټکان، دغه شاته راتمبېدل به په څو حروفو کې وي؟ 5 حروفو کې. دغه 5 حروفو ته به کوم نوم اخلي؟ مجموعه د قطب جد، دا د حروفو مجموعه ده. دې حروفو ته د قلقلې حروف هم وایي او مقلقل حروفو ته هم وایي. مقلقل یعنی چې کله قلقله پکې وشي نو هغه وخت به مقلقل وي. چې قلقله پکې ته ونه کړې بیا کوم ځای نه مقلقل شي. ښه دلته وایي تفسیر کې دا خبره کوي چې کله دا حروف ادا کیږي نو طبیعي خبره ده هر یو حرف چې ادا کیږي، هر یو حرف چې ادا کیږي د حرف د ادا کولو دپاره دو اندامونه، دو اعضا سره یو کیږي، یو ځای کیږي. دغه دو اعضا یو ځای کېدل او د یو ځای کېدو نه وروسته بیرته جدا کېدل، یو ځای کېدل او د یو ځای کېدو نه وروسته بیرته جدا کېدل. دا بیرته چې کله جدا کیږي په دغه وخت کې چې کوم آواز را پیدا کیږي، دا شاته چې کوم آواز را تنبیږي دغه ته قلقله وایي. لکه مثلا موږ دال را واخلو، موږ وایو مجید، مجید. دال خپل مخرج ته لاړ. دال مخرج کوم ځای ده؟ رأس اللسان، د ثنیه علیا بیخونه، بیخونه دي که ورسېد مجید. ها اوس په دې دال کې آواز یې جګ ده ځکه چې مجهوره ده، فورا بند شو ځکه چې شدیده ده، باریک شو ځکه چې مستفله منفتحه ده، ده که نه؟ او مخرج کې لږ اثاره هم شو، مثبته ده. اوس دغه صفت دا ټول خو وشول، باید مخرج ته تګ نه وروسته بیرته آواز شاته را وتنبیږي. دغه شاته را تنبېدل څه شی ده؟ قلقله ده. اوس مجید صحیح ده، نو وجود تکمیل نه ده ځکه چې یو شی پکې پاتې ده هلته، هغه څه ده؟ مجید ده، دا بیا قلقله شوه. من کله قلقله مخکې نه زور وهو مجید. قل هو الله احد، احد اخر کې د احد. دا اوس خو دلته تاسو د سکته غوندې کوم، دا تاسو د پیول دپاره کوم، هسې نه چې تاسو همدغسې سکته هغه شروع کړئ چې ولا قلقله هم دې ته وایي چې ول ودرېږه ښه صاف پکې واخله بیا د دا نه ګوره. صحیح شو؟ الله الصمد، صمد، صمد د. صحیح شو؟ او دلته چې صمد، احد، یلد. دلته که ته داسې دا بیا د قلقلې نه اخواته هغه قلقله پاتې کېدل خو به لږه غوندې خبره وه. دلته مکمل یو حرف پکې ور اضافه کېږي، یو مخفف حرف بدلیږي څه شي ته؟ مشدد حرف ده، چې مشکل خو تاسو ته معلوم ده. مشدد چې به مخفف بدل شي یا مخفف په مشدد بدل شي څو نقصان منځته راځي؟ لحن جلی. او د لحن جلی حکم به صحیح حرام. ولې به حرام وي؟ ځکه چې معنی یې بدلیږي او چې معنا بدله شوه نو خبره ورسېدلې.
معنا بدل شو نو مونږ فاسدېدلو کې بیا هیڅ شک او شبهه نشته او دې باندې د ټولو علماو د ټولو فقهاو اتفاقي فیصله ده خو موږ ملایان چې وایو نه موږ چې موږ غلط وایو خو زما په غلط ویلو باندې معنا نه خرابي موږ داسې وایو دا کم خلک چې د دې قائل دي چې زما قرات دی غلط وي خو ځکه چې معنا نه ځکه زه خو صحیح معنا کوم ته خو به کې ته خو د خېټې نه راوباسې دغه ټکی چې تا تلفظ کړی دی د دغې معنا دغه شی نه دی چې ته په خوله باندې وایې من کله کله داسې وایه یا دې معنا دا نه چې معنا خرابېږي ما زه خو صحیح معنا کوم ته به صحیح معنا کوې خو د دې معنا خو دا نه ده که نه و ته یو چا ته دا خبره وکوه چې د راشه معنا څه شی ده ته ورته د راشه معنا ده چې ډوډۍ وخوره در سره څوک مني د راشه معنا راشه ده یو چاته چې فارسی کې معنا کوي راشه مولوي صاحب راشه پښتو معنا کې څه شو بیا ورته وایه چې راشه یعنې ډوډۍ وخوره دا خو هېڅ سر نه خوري دې سره ته وایې زه خو صحیح معنا کوم نو نه ته خو به صحیح معنا کوې خو چې بل څوک هم ته صحیح معنا واخلي که نه قرآن کریم فصیح عربي ژبه کې راغلی ده ستا د یو زبر او د یو زیر نه مکمل د کلمې معنا څه کېږي بدلیږي زمونږ اکثره علما معنا درسته کوي خو د هغه ټکي معنا نه کوي چې کوم دی په خوله باندې وایي که دی د هغه ټکي معنا وکړي دې ته معلومیږي بیا چې اوهو دا خو څومره غټه خبره ده دې داسې فکر چې څه وایم خو چې معنا ما ته یاد ده معنا صحیح کوم نو نه دلته چې د معنا خبره کېږي معنا یې ده چې د ټکي معنا بدلیږي تو خو به صحیح کوې خو چې بل څوک یو کېدای شي یو څوک چې دی نو همدغه ستا ټکی واوري چې دا خو غلطه معنا ترې نه راوځي که نه نو دې وجې نه نو دلته وایي چې معنا بدله شوه موږ علما په ځان یو نافهمۍ کې غورځوو توجه ورته نه کوو هغه چې ورته معنا بدلېږي وایي نه په دې وړو خبرو باندې وایي مونځ نه فاسدېږي او همدغه مولوي صاحب ته چې وایي چې مونځ په څه شي فاسدېږي وایي چې معنا یې بدله شي فاسدېږي نو ته معنا په دې نه فاسدېږي چې سین په ځای باندې ثا ووایې خو دته د فکر نه دی کړی توجه ورته نه ده شوې دا زما چې کوم وینا ده په دې معنا څه کېږي بدلېږي لکه ما تاسو ته وویلې سړی وایي اسمون موږ څه معنا کوو نوم معنا کوو او که دغه سین په ځای باندې ثا راشي بیا به څه معنا وي بیا به ګناه وي نو ته به وایې څه ته به وایه اثمون وایې که نه او بیا به معنا به څه کوې د نوم کوې دا خو ته کوې د ټکي معنا خو دا نه ده که نه ځکه ټکی خو تا بدل که چې ټکی بدل شو معنا یې بدل شو اوس که ته یو ځای کې باندې مثلا ضاد راشي ظل دا یوه معنا ورکوي او ته دا تلفظ کې ظل دا بله معنا ورکوي نو ته به صحیح ده چې ظل معنا به چې دی نو ته ګمراه کوې خو تا د ګمراه ټکی نه دی ویلی که نه تا خو ظل ویلی دی او ظل ویلی کېږي څه شته سوري ته ویلی کېږي نو سوري معنا ته څنګه په ګمراه سره کولی شي یعنې موږ اصلا د خپل تلفظ ته متوجه نه یو چې موږ غلط تلفظ کوو نو دې وجې نه نو خبره د قلقلې و بل خواته لاړله نو قلقله هدف مې دا وه چې قلقله کوم اضافي کار داسې دروند کار نه دی چې موږ مخکې نه ورته ملا ورته کلک وتړو چې دغلته قلقله کې شاته نه پرې راتاو شو نه اول مخرج ته آواز بوزه عادي حالات کې لاړ شه چې کله لاړې بیا هلته د مخرج ته د رسېدو نه وروسته بېرته دغه حرف چې ته پې ولاړ وې ستا موقوف علیه حرف ده تا ساکن کړی ده دغه آواز بیرته شاته راوتمبوه د دې مثال داسې ده لکه بال چې په ځای کې ولګي هلته ایسارېږي نه لګېدو سره څه کوي شاته راټوپ کوي همدغسې آواز بیرته مجید بروج بلد فلق خلق علق دغسې صحیح شو اوس که هلته موږ په قاف باندې اضافي وخت واړوو یا ورته زور وکړو نو بیا هلته تشدید پیدا کېږي لکه مثلا قل اعوذ برب الفلق فلق مخرج ته لاړه که نه خلق اوس کلته فلق علق وهب
وهب په ځای وهب، نو الته تشدید پیدا کیږي. دی وجنه د اوا دلته وای دوه کاره کیږي، دوه اندامونو سره یو ځای کېدل او د یو ځای کېدو نه وروسته بیرته جدا کېدل. صرف خبره پکې دا د انفکاک عضوین دا په مشدد حروفو کې لږ وخت اخلي، ځکه چې مشدد حرف څو ځلې ویلی کېږي؟ هر مشدد حرف دوه ځلې ویلی کېږي. چې کله دوه ځلې ویلی کېږي یو حرف یو ځلې یو حرف دوه ځلې، د یو ځلې او دوه ځلې یو فرق وي که نه به وي، نو مشدد حرف کې وخت به هم لږ ډېر لګېږي، ځکه دوه حرفه ده او په ساکن کې به یو ځل وي. نو ساکن حروفو کې به انفکاک د عضوینو زر کېږي او په مشدد حروفو کې به انفکاک د عضوین زر نه کېږي، یا اندامونه به سره بیرته زر نه جدا کېږي بلکې لږ وخت به اخلي. مثلا جیم ده بروج، بروج جیم ده که نه، خو همدغه یا مثلا خلاق علق اوس قاف باندې خبره ده، همدغه قاف که په بل ځای کې مشدد راځي د دغه خلاق او د علق نه په هغې باندې وخت زیات لګي، لکه بالحق. اوس وګوره دلته وګوره خلاق زر جدا شو که نه، هلته بالحق بالحق ولې دلته انفکاک د عضوین زر ونه شو؟ ځکه مشدد ده. مشدد حرف کې به د دوو قافو لکه ته چې دوه قافه ادا کوې، د یو قاف نه بلکې دوه قافه، ځکه هر مشدد حرف دوه ځلې وي، یو ځل ساکن وي د ماقبل حرف سره جنګیږي، بل ځل د خپل حرکت مطابق هغه ویلی کېږي. همدا د قلقلې حقیقت ده چې انفکاک د عضوین په ساکن کې به زر کېږي او په مشدد کې به انفکاک د عضوین زر نه کېږي. صحیح شو؟ ها بس ده. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.